درنو مینوالو سلامونه او احترامات می قبول کړئ. قدرمنو دوستانو، په چارسده کې یو بل افسوسناکه واقعه شوې ده چې د دوو جنکو سره یعنی د مدرسې د دوو شاګردانو سره خپل قاري صاحب ناروا کار کړی دی، یعنی زنا یې ورسره کړې ده. د دغه قاري صاحب نوم څه دی او دغه قاري د کوم ځای اوسیدونکی دی او کومو جنکو سره دغه کار کړی دی، دا ټول تفصیل او دغه جنکو انټرویو در سره شریکوم. مونږ سره تر اخره پاتې شئ او زموږ چینل قرار کلیک ته سره ضرور سبسکرایب کړئ. درنو دوستانو، دا واقعه چې په چارسده کې شوې ده او دوه جنکې چې د یوې نوم حجاب دی او د بلې انیسا دی، دا دواړه هم د چارسدې اوسیدونکي دي او وایي چې پلار یې مړ شوی دی. دوی به دغې مدرسې ته د دیني سبق زده کولو دپاره تللې. ملګرو هلته ورسره قاري چې د هغه نوم سید رحمان و او د باجي نوم یې مریم و، د دې په شریکه صدا باندې ورسره دغه ناروا کار شوی دی او د دوی عزت لوټ شوی دی. د حجاب په نوم جینۍ باندې دغه ماشومه وایي چې زما عمر 14 کاله دی. کله چې به زه دغه قاري صاحب ته مخامخ شوم او دغه قاري سره مې سبق وویل، نو هغه ما ته وویل چې زه به تاله پیسې درکم، ته زما ډیره خوښه یې. نو ما دغه ټولې خبرې وغورځولې، نو بیا یې زه په زوره باندې په کمره کې راونیولم او را سره ناروا کار وکړو، یعنی زنا را سره وکړه. او دا واقعه خو څو ورځې مخکې شوې ده، خو اوس بیا دغه قاري په دې روژه کې د 15 کلنې جینۍ سره ناروا کار کړی دی او د هغې عزت یې هم په دغه طریقه باندې لوټ کړی دی چې اوس هغه هم سوشل میډیا ته راغلی ده. خپل فریاد یې پښتنو ته او حکومت ته وړاندې کړی دی او وایي چې ما ته دې انصاف راکړی شي او دغه بې ضمیره انسان ته دې سخته سزا ورکړي، یعنی پانسي دې کړی شي. یقینا چې دغه سړی د سختې سزا لایق دی، ځکه چې د دین اسلام په نوم داسې غلط کارونه کوي. ملګرو، تاسو د دغه سړي دپاره څنګه سزا خوښوئ؟ په کمنټس کې را سره ضرور شریک کړئ او تر بلې ویډیو پورې په لوی الله سپارم.